رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد چې څومره شهیدانو حکم وکړ دې شهیدانو لا غسل مو ورکوي دا خپل جامو کې خخ کړي جنازه راوړاو یو جنازه د ټولو وکړه د ډېرو مړو یو جنازه او د ډېرو مړو ځان ځان له جنازه دې کې د ائمه مجتهدینو لږ غوندې اختلاف جنازه وشوه حضور چې حکم وکړ چې غسل باور کوي نو جبريل علیہ السلام راغی او وی فرمایل چې یا رسول الله الله حکم کړی دی چې حنزله له غسل ملائکی ور کوي دې چې د کور راتلو نو د غسل نه وکړي نو د دې وجنا جبريل امین فرمایل چې د تبا غسل ملائکی ور کوي عزیزانو دا رتبه په ټول امت کې او د ټول امت په شهیدانو کې دا رتبه الله حضرت حنزله ته ور کړی و چې غسل ولا ملائکو ور کړی اوس ائمه محدثین چې د حنزله نوم اخلي نو ور سره وایي چې حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې هغه ته ملائکو غسل ور کړی عزیزانو په اسلام کې دا قسمه شهیدانم تیر شي په اسلام کې دا قسمه شهیدانم تیر شي چې په دغه جنگ احد کې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ لګیدلې ده او پروت ته او زنکدنې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غاخ مبارک شهید شوه ده او ویني د خلینه بیگی بی بی عائشہ او بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنهما دا دواړه لاړې او به راوړې چې د حضور ویني پاکي پلاره کې حضرت زید وکړو زید ورته اشاره وکړه چې لږ غوږ ما ترا نږدې کړي چې غوږ ور نږدې کړ نو تپوس تی کوي چې زما محبوب ژوندی دی که شهید شوی دی بی بی عائشہ ورته وایي چې نور ټیک دی خو یو غاښ مبارک مات دی او هغې نه وینې بیږي هغې له اوبه وړو حضرت زید د زنکدن په وخت کې وې چې کاش چې پاغه کانی زما ټول غاښونه مات وې خو چې حضور نه وې خوب شي بی بی فاطمه او حضرت عائشہ چې لاړې حضور ته تپوس وکړو چې ولې دومره وخت تیر وی یا رسول الله په لار کې حضرت زید پروت ته زنکدن دی او موږ نه ستا تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ویني او خپل تکلیف په ځای پرې خو را منډه کړه چې را منډه کړه نو حضرت زید تراغه ورته کېناستو چې کېناستو ورته نو د حضرت زید سره روچت کو په خپل پتونی کې دې خبره ته سوچ کوي لګ التدا فکر نو د پیغمبر چې زید ټول په وینو ګنده ده د پیغمبر جامې بګنده شي دا فکر نو خاور کې لید پروت ته زما جامې بګنده شي پزمکا ورته د دواړو جانو سردار کېناستو داغه سره روچت کو په خپل غیږ کې دا ستا په ملک کې چې په بم والوزی دا هم شهیدانی کړ خیر به ګناه خلقی او په بم کې لړ شي
دا چې پزمکه پراتی او د چا لاس نه او د چا خپه نه او د چا کلمه نه او د چا سر نه مونږ باور شو دا غي ټوکړي به داسې پغې کې کیدو دا لوی لوی مسلمانان په پاکستان کې وګورئ لوی لوی مسلمانان لوی لوی د اسلام ټیکاداران دا بداسیو کی نو زکه زویم چې مونږه ارث یو پیرانم یو ملیانم یو میاګانم یو مالدارم یو خانانم یو ارث یو او کاش چاغه ورځ خدای راولي چې مونږ انسانان شو دا تقاضا د انسانیت تا او یوں تو ملا بھی ہو اور پیر بھی ہو مالدار بھی ہو نواب بھی ہو اور خان بھی ہو یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو مسلمان میں خبر خدا دا اسی نیغا کے دل خو آسان کار دے تقریر کے بزم ہوئے ہم چالا رونو اسلام پہ خطرہ کے الا رونو اسلام پہ خطرہ کے الا دا صاحبہ مسلمانی پہ خطرہ کے دا دملا نہ دے لس گز پڑے تاویگی ہو پہ ورمنڈا کا کنا چھ اسلام پہ خطرہ کے دے ہو پہ ورمنڈا کا تو سب علا والے خیو مزیدارت گولا در باندې سړیږي د دشمن ورمنډه کا پردای مور بچی ګرمه او ځان لبا عزت لور می دې میډم ری او د زوی می دې عورت او زده پکې ګرځم سلامت اسلام چې چا په خطر کې منلو اغي اول خپل سر په تلی کې خو اول خپل سر اول بزان قربان کې اين رستو بیا خلق ته چې اوسم خوخه خپل ده چې ځان قربانوي او کنه ما په پاکستان کې دار چا ایمان لیدلې دارچا ما تخپل ایمانم معلوم دے او ما د خلق ایمانم لیدل چغی سرو والو والا ډیر کار والا خلق نشتا نو عزیزانو دا انسانیتو چې د وینو خروب حضرت زید سر راواغستو په خپل پتونه کې مونږ به په خدای قسم کوي کوي او به کی هغه خلق چې مونږ ته مسلمانان هم نخکاری هغه خلق به روچت اوګبه کی پشابه کی اسپیټال ته به اوس غلې څوک چې مونږ ته مسلمانان نخکاری دا مونږ چې رنگ ډنګ ډېر لوی د اسلام جوړ کړی دی والله کې مونږ ټوله دوکا او فراډ اسلام نن مونږ خلقو ته د مداریانو کډاونه جوړه کړي که حکومت ته خدای دې بنیاد وباسي اسلام 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 که مونږ یو هغه ورځ مې واورېدې د کانو باران په کوواټ کې شوی مال کم دی
باران له خدا ازمکم په انتظار کې ده د کانو باران. دا څه خلق دی؟ دا بنی آدم دی؟ کم سړی چې څومره وس دی هغه عمره هغه ظالم دی. تاسو لن دا ټرکونو بسونو والا وګورئ، چې پولیس یې ونیسي ظالم پرچا یې راکړه، ظالم دے گاڑے امپاؤنڈ کو. تو ظالم نہیں چابل اور اسپدی موڑ کے موڑ تاو گورا مخ کے در تسخکار امنا پغبر گوڑن شے چیڑن شے او دا سے دے ایکسلیٹر لخپا ورکڑے دا چی دا می آوالی یو مزدور مستری سره مزدور اغای پا کٹ کے دا سی چخنی کو چی شناخت نکی بلا رازی دا سی بر اخلاصی کتت زان کن دیتا و نغرزے نو بالکل دی تباکی دا دوی داواست ہے. چوینی سی مالم را منڈے وی بلم را منڈے بل ورز دل ترالے وی لارای نیولی ولی نیولی ویل مال ولی نیولی ویل پاس سورلای ناستی وی نو مال پاس تی ولی سورلای کینولی تما توایا چی یو مشینری جوڑا دا 50 کسو دا ناستی دا پارا او تا پکی کینول 200 دا خپل لالچ دا پارا نو چې ایکسیډنٹ کیږي 200 بمړ کیږي کنه بمړ نالا وای ظلم دی پولیس ته غم بس کاغذونه وخای کاغذونه وروخه کاغذ کې سور جنا صاحب کې نولې بچ کاغذونه وګوره جنا صاحب ته وباسیو خا خا ذالک له خیال کوا مړه وَيَا إِلَٰهِ یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری اور سڑے پخپل زے کے ٹک دے غل دے بے ایمان دے منافق ارس دا ڈیٹسنو والا ہوگا رشکو والا ہوگا ٹیپونے لگولی پر رشکو دبلے ورته غږیږي او دا د ډم زوی پکې ناسته لارای وګور موټر وګور موټر ورته تورې شیشې لګېدلې په دې تورو شیشو کې دی حکومت ته پته نه ده چې څه کېږي پر روان موټر کې دے ذلیل حکومت تا پتہ نہ دے چیت سکی توری شیشی ہوئے قانوناً بندی قانون سے شو چرتا استا سر اخوڑا استا کپرے اخوڑا تا اسمبلی کی پہ تجویز پیش کرے ہو پہ اسمبلی کی دی پاس کریا قانون سے شو نو ما وی چې خری لا خدای پاک اس میړه نه ورک د خری میړه اس نه د خری میړه خری ای کني
تاسو ملک د خرې میړه چرته اس کتلې ده ها د خرې میړه خري مون خري یو میړم خر ده څنګه موږ داسې زمونږ حکومت ده خاورز بګورې په پاکستان کې خاورز دا غورز انتظار وکي چې آسماني افت در باندې راشي او ملک د ملک مجد شي او په بلې واړی نیست و نابود شي او نام و نشان ورک شي د هر بغاوت انتها وشوا د هر ګناه انتها وشوا خدای نه چې څومره مونږ سرکش او باغیان یو په خدای قسم که دومره په دنیا کې بل څوک په دنیا کې زمون بغاوت د خدای نه انتها ته ورسید انسانیت مونږ کې ختم شو مونږ انسانان نه انسان دیتا وای د وینو لیت پیت زید سر راخلی او په خپل غیږ کې او په مخ ورته لاس وای او دام شانو چې د چا سر د رسول الله په پتون کې خوښ شهید دیتا وای زید اولی زید ورته وای بدو چشمنی ممستت بدو چشمنی ممستت بدو زلف و عنبریلت که دلستو بر نگیرم سر اگر برید باشی یا رسول اللہ ستا پا دی دو سترگو او ستا پا دی تور زلف دا سی فدائی ما چه سر بدا نوانڑوم که سر می پریکڑیشی بیا ورطا ہوئی بغلامی تو خواہم کہ عزیز مصر گردم بغلامی تو خواہم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باشی ستا غلامی غوارم چی ستا پا غلامی کی زم د مصر بادشاہ لکه یوسف علیہ السلام د زلیخی په غلامی کی د مصر بادشاہ او که زه دا خبره کوم چې ستا غلام یم نو یا رسول الله ستا سترګو زه په بیه اغستی د پیغمبر په غیږ کې سر پروت او سایه ووته نو عرض مې دا و چې شهیدان یوازې د کربلا نه و شهیدان نورم ډېر لوی لوی تیر شي اوس دا مذهب د شیعه دی سنی کې راننوته چې بس شهید خواډو بل څوک مخې جمعې له براشي چې زه تاسو ته شهیدانو خیم عقل به مخوځي عزیزانو نن شیعه کستا په ملک کې وزرې کړې وي دا ستاسو د وجې کړې وي ستاسو د وجې زمونږ د سنیانو د ښځو نه به د شیعو مامباړه ډکه وه سږ کال سني ښځې نه دي تلي یا سني خلق د شیعو تماشې ته نه دي تلي شیعاګان په وینو جاړي چې زمون کورونه وران شو مجلسونه هم تباه شو که سنی قوم بایکاټ وکړو چې شیعه ته به نږدې نه ورځي زمونږ د سنیانو ښځې به د شپې تلې او د شیعو په جنډو پورې به ګوډاګي تړل چې چا د دې جنډې پورې ګوډاګی وتړلو زوی کی
دا سنیان خدای د دوی بنیاد و باس سنیت مرس پرون طالبانو یو غل راوست جمعات نه به کېړای میړای پټول طالبانو ویل دام نه مسلمان کړي دي مال چې چرته عیسائی بہت آرامی مال څه چلے کړي ویل زمونږ جامع چې پټې کړي وی غل داده نو مال پولیس ونني ویل نه ونیو سبا را پرې خو طالبانو بیړی تبا کړه جمعتونو نه غړای پټې کړي او غل نه نونیو سبا را پرې ولی ستا په کچرو کې وای دا دفعه چې دا بیلیبل ده دا قابل ضمانت ده لا انټرنیشنل حرامیونی سا په کچرو کې ضمانت وشي دا ستاسو ملک هغه ورځ یو کورې والو سشل تولې سره زره تی وړي او 50 زره ته نقد وړي وي د خزو جامع وړي کچرو کې می ولیدو هغه سړی ضمانت شو راووتو چاچا نه اغلا کړو هغه ته می مبارک شه ویلواله مال هغه راووتو ویلاو جی راووتو مال مبارک شه د مسلم لیگ حکومت ته کنه د مشرمه او شرمې دلو به حیا او به غیرت مسلم لیگ حکومت جوړنجو ګرځي د مسلم لیگ تنظیم کوي جوړنجو دا څه شی دی لکه بانس چې نه غدره مسلم لیگ کو تنظیم کوا د ملک ته د مسلم لیگ کو د تنظیم ډیر ضرورت دی پردې کور روان کی پردې خزه بربندي پریدي پردې بیړی تبا کی او صاحب سبا ضمانت شي او بیا به کیس چلیږي باقی دې کده پلار نکس غوټه پاتی یا په کیس والوزه نتیجه به هیڅ نه روزي او نه بتاته څه ملو شي نو مونږ په دې ملک د سیاسي ډلې حکومت نه غواړو په دې ملک قرآني نظام غواړو قرآني نظام چې د قرآن حکومت په دې ملک او د یو غل نه لاس غوس شو تو وګوره چې په ملک کې د غلا نامت څوک والی کدا څه نه ده د بیډي منبره د پر اعلان هم نه دی کړی دا قوم وګوره غرملی الا پلانې ودرو کتنی به مې دی کلو د څه ډولای کیږي او جیپونه پیدا کړو زړې موټرې پیدا کړو په دې کې به ګرځو الیکشن ته پروردګار هم په سیلاب یوړې بے غیرت او شرمې ده د بیډي ممبر کا پاس شو نه څپې دا د چواریانو جمعدار کا جوړ شو نه څپې دا قوم ورته اوس نه تخنیږي دا د چایو سپیو د روټۍ سپیو د تورو د شنو چایو سپی دا به د هغې په بیټک او جره کې ناست دي تورې او شنې چای بسکي او هغه دپاره به زندهباد او مردهباد چغې وایي د دې قوم ایمان ورشي په کچارو کې په کباب روټۍ نه خرڅي ورشه د کچارو ګوان وګورئ کباب روټۍ به وخورم مجسټریټ په مخ کې تا دپاره په دروغه قرآن خوري 100 روپۍ ولا ورکه تا دپاره په دروغه ایمان خرابوي تا دپاره په دروغه ګواهي کوي دا خلق کم قوم چې ضمیر نه و فهم نه و هوښیار نه و رڼا تیاره نه پیژنده د نن نه په سبا نظر نه لګېدو قوم د قوم بخواري او خورز بنو ستا د ملک پیداوار پیاز وګوره په 12 روپۍ کیلو در باندې خرڅي خدای دې په 100 روپۍ کیلو کې امین ټماټر دې خدای په 100 روپۍ پاو کې غوښه دې خدای په 100 روپۍ چټاکۍ ځای ورک شي ستا د ملک دا ضیاء الحق لدی قوم امیر المومنین ندی وی د دې قوم بزرگانو پیرانو ورته دعا نه ده کړې چې خدای تخت و بخت برقرار لري نه ده کړې
اجیان، زبرگان، پیران، گیره، تسپی، سپین جامع، خدای تخت با اغا زیاولک پرون چه ہندوستان تتلیو دا کرکٹ میچ کتو تا 14 لک روپے پیاو تلو باندې خرچ راغلیو 14 زدی په خپل ملک او به مفت نشمس کله ته د کرکټ میچ کتو تا 14 لک روپے خرچ پر راغلی کرکٹ میچ دا زمونږ د صوبې وزیران چې لاهور کې د اسونو تماشې لتلیو د دوی باندې 100 لک خرچ راغلی دا زمون پلندران چی دی خبر دادا عزیزانو چې امید نشتا چې دې قوم کې سهوش راشي فهم راشي سمجھ راشي امید نشتا یو داسې ناروا پختنه بدرنو کې روجه کې زما غوګونه به خلکو خړجی دا وشتم د روجه باندې نکاح تړو دغه د سورته دوه اختر منځ کې بیا نکاح نه کی ټول قوم پختون په دې قهر اخته دي چې دوه اختر منځ کې نکاح نه کی قوم د قوم ولی وی خلک وای چې نه کیږي د دوه اختر منځ کې د ټول کال نه د نکاح زیات ثواب ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح بی عائشه سره د دوه اختر منځ کې شوه نو عزیزانو په دې ورځو کې د غیر مذهب رسمونه په مونږ کې ډېر زر رانه نوځي داغه وجه دا ده چې مونږ خپل مذهب نه خبر نه تاسو دا جمعات کې جسم را ناس کې جمعاتونو کې امامان دي او مليان دي چرتم دام ورته وي چې مولا صاحب ماسختن یا مازیګر یا ماخام مانځه نرستو مونږ ته چرته لږ ضرورت د دین بیانوا لګم پویاوا دا مو ور دا تبلیغ والا غریبان کا چرته کتاب راوالی چالکا کې نه د دین یو سو خبري بکیږي نو تاسو ځان ته وګوره لکای په پدا سنبای کې ومنډ یو نراغه دی چې بس بار بوز الکه ولی وته شیخ سنان صاحب دا اوسګار دی پتو پاو لګي نو ته کومه کشمیر ته روانه چې دا اوسګار دی تا خدای هلاک حدیث نه چې کوم قوم تختی ابا خورز نو تعالی خپل ضرورت د دین معلوم نه دي او د بل چې واورې زر در باندې اثر وشي نن نیم سنی چې د شیعه زیره اثر حالانکه شیعه چې دي دا داسې مذهب دی چې دوی خپل مذهب اډو ښکارا کوي دا د دوی اډو سم مذهب نشتا تقیه کوي دوی مجال دی چې شیعه خپل لیټریچر چاته وخی وزر شوی چې د خمینی باچهی په ایران کې رااله ندیم وزر والے دلته به کله فقه جعفریه براولو مال فقه جعفریه راولي په پاکستان کې شیعه مال غم نه ده قسم په خدای چې داسې بازنګره در باندې واړو چې ستاسو عمر یاد بلري خو چې چرته ګوګشتو आवाज کړي د خلق ولا داخله ټپه کړي نو عرض مې داو چې دار سبب په خپل ځای ټیک شي کدمل قانون ټیک شو قانون سو پورې د ملک اسلام شوه ني ترغه پورې اچ نه نو عرض میں داو جی چې کامل انسان هغه چاته وای چې دی واوري چې دا خبره خدای کړې ده لکه د معراج پشپا سحر ابو جهل اللعین تپوس وکړو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله وای کنن د اسمان سنوه تازه خبر شتا حضور ورته فرمایل چې او بیگا ز اسمانونو ته تلو ما او خدای سره زما راز و نیاز شو
ورته وی دا خبره به د بل چا په مخ کې مو کې. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې کټوله دنیا را جمع کې د هغې مخ کې به زه ووایم. ابو جهل خیال وکړو چې نن مې ورځ ده چې ابو بکر صدیق ته کټ کم، ځکه چې ابو بکر صدیق به دا څنګه ومني چې حضور بیګا اسمانونو ته تللی. په منډه منډه راغی ابو بکر صدیق څه کار کولو، ورته لو صدیقه راشه کنن دې د یار خبرې واورېدې نو اریان بشي. وی څه وایي زما یار؟ وی نور کله خو به وی چې د اسمان نه ماله خبر راځي، او نن وای چې اسمان له بیګا زه په خپله تلی وم. نو ابو بکر دا به ته ومنې؟ نو ابو بکر صدیق ورته وی چې ابو جهل رښتیا وی، زما یار تاسې ویلی دي. نو ابو جهل ورته وی چې زما د په لات او منات قسم وي. لات او منات په دغه وخت کې د مکې غاټ غاټ دوه خدایان. زما د په لات او منات قسم وي چې ستا یار دا ویلی دي چې زه بیګا اسمان ته تللی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ورته وی زما د خدای په ذات قسم وي که زما یار دا خبره کړي نو بالکل یې ټیک کړی ده. ولې؟ چاله چې شپه ورځ د اسمانونو خبر راځي نو کا بیگا په خپل اسمان ته تللی نو دا څه د تعجب خبره ده. ګوره د کافر د خولې واورېده چې ستا یار ویلي چې زه بیگا اسمان ته تللی نو ابو بکر تصدیق وکړه. نن ستا په دنیا کې وګوره د محمد رسول الله د خولې اوري اثر پې نه کېږي، د قرآن د خولې اوري اثر پې نه کېږي. دا انسانان دي یا دا بنی آدم دي؟ د چا په ژوند کې چې بندګي نه وه هغه او د پټو خر کې څه فرق دی؟ یا د هغه او د یو سپیک یعنی یو خانو ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ ته ډېرې ګډې وډې ما څه کار دی؟ زه ګډې وډې نه وایم، خو دومره ده چې څه ویم نو ټیک ویم. ولې نو ته وایې چې منځ او دس او روژه او حج د چا نه وي نو هغه سپي برابر دي. نو سپي چرته بنګلو کې اوسېږي یا سپي ښه خوراکونه کوي یا سپي په پالنګ کې اوده کېږي؟ ما وی چې د خرطوب دی دغه لوی دلیل دی. سپي دوه قسمه دي، یو اعلی سپي دي او یو کوسه ډب سپي دي. مال غریب سړی په ژوند کې چې د خدای بندګي نه دا کوسه ډب سپی دی ځکه په کوڅو کې ګرځي. تاسو اعلی سپي یې د انګریزانو، نو د انګریزانو سپوله ګډان لالیږي، پکی ورته لګېدلی، ایر کنډیشن ورته لګېدلی، اعلی بنگلې ورته جوړي. د انګریزانو سپي خو په اعلی ځایونو کې اوسي. نو تاسو مال اعلی سپي یې او غریب خنزیر چې آرامي هغه کوسه ډب سپی دی. او تختید تاسو پوه شوي؟ نو عرض مې داو چې ژوند او انسان هغه سړی دی چې چا دا واورېده چې دا خبره خدای کړې ده او فوراً ورته گردن نهاد شي. تاسو په ایمان وایئ دا جومات کې چې ناست زه ځانم یاد وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان